د میزان میاشت د انارو د حاصل د راټولولو د پیل موسم دی. باغ لرونکي باور ښیي چې د مني د لومړۍ میاشتې سړه هوا انارو ته خوند او رنګ دواړه ورکوي. دا د میزان یخ چې دی انار ته خوند ورکوي، دا سپوږمۍ چې ده چې اوس شپې ډېر ورځي دا رنګ ورکوي، ښایسته کوي دغه رقم. سږ کال د کندهاري انارو لوی توپیر له تېر کال سره دا دی چې د انارو باغونو ډېر حاصل نیولی او په ښه بیه هم خرڅېږي. دغه راز په کیفیت کې هم د باغ لرونکو د خوښۍ وړ دی. باغ لرونکي وایي چې سږ کال د انارو د ډېر حاصل عمده راز په دې کې دی چې باغونو نباتي مرض نه دی کړی او طبیعي آفات هم نه دي رامنځته سوي. د دې مو په 12,15,000 دا ځای اجاره کړی دی، هسته وایه کابل ته هلته نو بالا اوس شکر دی دا کړی ډېر نه خوشحالي ده د خپلو انارو سو د خپل کاروبار سره او بیا انشاءالله اوس دا شش کال وینې سم هم دي، ډېر سم دي، داسې نه دي لکه پخوا چې وایه چاودلې وایه معنا ورسېده کوله. شش کال هلته نرخونه شکر دی د غونې انشاءالله اوس برابر دي او مثال د خبرې دلته هم معنا برکت کوي ډېر مازلانه. د کندهار د سوداګرۍ خونو مسؤلین تمه ښیي چې سږ کال به بهر ته د هوایي دهلیزونو او مځکې له لارې د 23 میلیونه ډالرو په ارزښت انار نړیوالو مارکیټونو ته صادر سي، خو بهر ته د صادرېدو ترڅنګ اوس په لوړه پیمانه په کورنیو مارکیټو کې هم خرڅېږي. د کابل مارکیټ په هیواد کې دننه د کندهار د انارو د پلورلو عمده مرکز ګرځېدلی. شش کال انار بیخي خوندور دي، نو په ډکواله سره هم بیخي نامیان دي او په رنګ سره هم بیخي نامیان دي، انشاءالله که خدا کول بیخي خوندور دي. د انارو د حاصل راټولول ځانګړی مهارت هم غواړي او معمولا تجربه لرونکي کاریګري حاصل راټولوي، خو په ټوله کې هره ورځ سلګونه بېروزګاره کسانو ته پکښې د کار ښه موقع برابروي. په دې کې نه د خیر سره بس خپل شاخونه لري وروره چې هغه انسان نشي کولی یا نشي ورکړلی برابر په دغه مچکه باندې راکشي ولا ورور په دغه نه شاخ بره مچېږي ورور نه نار مچېږي بره ورور ښه سم د مېش کوي بلا بل لاندې ورته ناست هغه نیسي. د کندهار انار د کندهار د دې مهم زراعتي پیداوار د حاصلاتو د راټولولو څخه 20 ورځې پوره کیږي. تر راتلونکو 25 ورځو پورې به هم د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو د راټولولو وخت دوام ولري. سږ کال د انارو باغوانان او خاوندان یې ځکه خوشحاله دي چې باغونو یې ډېر حاصل نیولی دی او په مارکیټ کې هم په ښه بیه باندې خرڅېږي. تېر کال یو من انار په 180 افغانۍ باندې خرڅېدل، خو سږ کال د کابل په مارکیټ کې د کندهار د انارو بیه 200 افغانیو ته پورته سوې. وروستۍ شمېرې ښیي چې د کندهار په 5 ولسوالیو کې پر 2500 هکتاره مځکه باندې د انارو نوي او زاړه باغونه ولاړ دي چې ډېر باغونه یې په ارغسان او ارغنده ولسوالیو کې دي. تېر کال د یادو باغو څخه تر 1500 ټنه زیات انار د هند او تر 11,000 ټنه زیات انار د پاکستان مارکیټونو ته صادر شوي دي، خو سږنۍ شمېره به یې د سوداګرۍ د خونو په وینا پوره یوه میاشت وروسته د انارو د فصل له پای ته رسېدو څخه وروسته معلومه سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.